د اسد یا زمري ومه په ټول هیواد کې د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ لپاره ځانګړې شوې ده. دا ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په کونړ کې هم په لویو او شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. د دې ورځ د لمانځلو په پار د مرکز سربیره د لورو پرتو ولسوالیو ولسونه هم د ملي درې رنګه بیرغ په لاس راوتلي وو تر څو دغه ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځي. د اسد د ومې ورځې په مناسبت په کونړ کې یو لوی مارش هم په لار اچول شوی و چې د کونړ مربوط د اطلاعات او کلتور له ریاست څخه پیل او د چغان په تاریخي غونډۍ د 15 متره په اندازه د لوی بیرغ په نصبولو پای ته ورسید. د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت د کونړ والي محمد اقبال سعید وویل چې د بیرغ د سیوري لاندې د خپل ملک د سرحداتو څخه دفاع کوي. دلته اوسېږو موږ او تاسو ټول د همدې بیرغ د سیوري لاندې راټول شوي یو او د همدې بیرغ د سیوري لاندې د خپل ملک نه دفاع کوو او خپل سرحدات ساتو. د دې ورځ د لمانځلو د ښار او ولسوالیو څخه راغلو ګډونوالو خوښي وښوده او زیاتوي چې د دې ورځې د لمانځلو په اساس خلک کولی شي چې خپل ملي ارزښتونه وپیژني. نن ډیر خوښ یم او په سر کې د زمري ومه د ملي بیرغ د ملي ورځې مبارکي د هیواد ټولو وګړو ته وایم. په ډیر لوی احساس باندې نن د لوی تپې ته راوختلم او د خپلو سربازانو ورونو سره دغه ورځ په دې جګه څوکه باندې لمانځم. زه ډیر لوی احساس کوم. ملي احساساتو باندې لمانځو موږ خوشحاله سو. دغه زموږ ملي بیرغ دی او دغه ملي بیرغ د چتر د لاندې به خپل ژوند کوو او سوکاله ژوند غواړو او په دغه باندې ویاړو، په خپلو ملي ځواکونو باندې ویاړو، په خپل نظام باندې ویاړو. د یادونې وړ ده د کونړ مرکز سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم دا ورځ ولمانځل شوه چې زیات شمیر خلکو پکې ګډون کړی و. احمد وارث نبی زاده، ځلا راډیو ټلویزیون، کونړ.